د کتاب نوم وزیره ناول، لیکوال نعمت الله رحیمی، غږ عمران غنی صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون ویبسایټ او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. پیل. د ماښام وخت و. د کور مخې ته ناست وم. د غرو څوکې د لمر کېناستو پر وخت سرې ښکارېدې. موبایل مې له جیبه راوباسلو. ډیټا مې چالان کړه. د مسج شړنګ شو. ځیر شوم ورته. د کاکا مسج مې لیکلي و. حمزه زویه، که ماخوستن دې پلار راغی، ما ته پر وټساپ زنګ وکړه. یو څه مهمه موضوع ده. د دې مسج ځواب مې لیکلو چې بل مسج راغی، لیکلي و. او ستا په ګټه دی. د افغانستان کې ډېر په تنګ کې. مسج ته په کتلو مسک شو. د کور خوا مې منډه کړه. دروازه مې خلاصوله چې ملګري مې راغږ کړه. حمزه، راځه تر اوسه وخت دی، یو لوبه وکړو. د څه شي لوبه؟ یاره، هره ورځ لاډو کوو که نه. ور روان شوم. بر په تیږو ناست و. 3 نور ملګري هم ورسره وو. یو ملګري مې وویل، حمزه، نن یې درنه ګټو. څو شېبې چوپ شوم. وروسته مې وویل، ویې ګټئ، زه هسې درنه همدې ورځو کې ځم. ملګري مې رډ راته وکتل. ومې ویل، سترګې دې مه راباسه، ځم درنه. هسې تاسو بېکارانو سره زه هم بدنام یم. ملګرو څه ونه ویل. لنډه شېبه وروسته یو ملګري ور وویل، ښه، صحیح ده، ولاړې. غوسه شوم. موبایل مې راپورته کړ. ومې ویل، افسوس چې اوس باور نه کوئ چې کله تللم بیا ګورئ. ملګري مې په خندا شول. زه همداسې ترې روان شوم تر څو کور ته رسېدم. ځان سره مې همدا دعاګانې کولې چې کاشکې کاکا مې ور وغواړي. د شپې ډوډۍ مو وخوړله. پلار ته مې وویل، بابا، لمونځ نن په کور کې وکړه. د کاکا در سره څه ضرور کار دی، زنګ راوهي. سمه ده، چې بیا څه وایي، حتما یې بیا و چې مې ورته زړه شوی. خیر بابا، تر اوسه خبره معلومه نه ده، چې زنګ ووهي پوه به شي. همدا خبرې مې کولې چې پر وټساپ زنګ راغی. ځواب مې ورکړه. کاکا مې وویل، بچې، پلار ته دې موبایل ورکړه. موبایل مې پلار ته ورکړه. د بابا عادت دی موبایل کې خبرو کولو پر وخت د باندې وځي. دا ځل هم د باندې لاړ. ډېر وخت یې خبرې کولې. غوږ مې نیولی و، خو پلار صرف هو هو ویل. د کاکا غږ نه راتلو. شېبه وروسته پلار خدای پاماني وکړه. ما خونې ته رامنډه کړه. لنډه شېبه وروسته بابا هم خونې ته رادننه شو. غلی ناست و. زما زړه درسېدو چې ویې ویل، حمزه، سبا به دې له موره پیسې واخلې. ځان ته پاسپورټ جوړ کړه. ځان مې ناګمانه ونیولو. ومې ویل، خو ولې بابا؟ لرې که کاکا دې ښه وایي، دلته له تا څه نه جوړېږي. هلته د کوم افغاني ملګري هوټل کې درته کار پیدا کړی. د ویزې کارونه هم د هغې هوټل مالک درته جوړوي. سر مې وښوراو. ومې ویل، سمه ده، څنګه چې ستاسو خوښوي. ورځ سبا شوه، خو ټوله شپه ویښ وم. اختر و پر ما. د سهار وخت کې مې سترګې پټ شوې وې. مور راباندې غږ کړه، پاڅه او انګریزه، له ځانه دې سر له اوس انګریز وکړی. راویښ شوم. په منډه مې مخ او لاس ومینځل. مور ته مې ویل، ادې، پیسې راکړه چې پاسپورټ جوړول ډېر وخت نیسي. مور پیسې راکړې. له کوره راووتلم. پلار مې ملګری ولیده. ومې ویل، راځه حمزه، لډو وکړو. ما خو تېر ماښام وویل تاسو ونه منله، زه ځم. خو چیرې ځې؟ اوس خو وایه. اوس خو د پاسپورټ ریاست ته ځم، پاسپورټ جوړوم. خو په راتلونکې اونۍ کې به درنه والوځم امریکا ته. ښه، داسې ده. خوشحاله وم. په سندرو په لاره روان وم. 2 ورځې وروسته پاسپورټ مې جوړ شوی و. همدې ورځ باندې مې له یو نږدې پوستخانې څخه راواخیسته. سفارت ته مې تسلیم کړه. 2 یا 3 ورځو کې د ویزې او تګ نور کارونه خلاص شول. د مازدیګر وخت و. ملګري مې راغلي وو. کیسې مو کولې. ملګرو منلې وه چې زه بهر ته ځم، خو عجیبې پوښتنې یې کولې. همدا وخت و چې پلار مې له دندې راغی. زه یې ولیدم. راغږ یې کړه، و حمزه، راځه کور کې خپلې جامې او اړین شیان ټول کړه. کاکا دې زنګ وهلی و چې له سفارته کارونه ژر خلاصېږي. شاید سبا ته ټول کارونه خلاص شي. سمه ده، دا دې درغلم. لنډه شېبه وروسته کور ته راغلم. د تګ ورځ ماښام کېدونکی و. د خدای پامانۍ لپاره ټول لرې او نږدې خپلوان راغلي وو. له کوره وتلو. بیک مې موټر کې کېښود. زه د خدای پامانۍ لپاره مور ته ورغلم. لاس مې ښکل کړ ورته چې خپل له پلو لاندې
یو پیاز راوایسته. ویې ویل زویه که په لاره دې زړه بد کېدو نو دا بوی کړه رک روغ به شي. خندا راغله خو د مور په خاطر مې څه ونه ویل. پیاز مې واخیست او له کوره روان شولو. هوایي ډګر ته ورسېدم. راسره راغلي خپلوان بیرته ولاړل. لومړی ځل مې و چې الوتکه کې کېنستم نو ځکه لومړی لږ وویرېدم. په سترګو مې لږه تیاره وه خو لومړی تر دوبۍ پورې سفر لنډ و. ژر ورسېدو. له هغه وروسته تر امریکا اوږد سفر و. ویده شوی وم. د الوتکې کېناستو وخت اناونسمنټ راویښ کړم. هوایي ډګر څخه راووتم. موبایل مې له جیبه راوایسته. غوښتل مې زنګ وهم خو پام مې نه و چې زما موبایل کې د افغانستان سیم کارت پروت دی. څو شېبې په تمه وم. پر یو څوکۍ کېناستم. مخکې مې سترګې د خلقو په یو قطار ولګېدې. د ټولو لاس کې سپینې ورقې وې. له لرې ښکارېدل چې دغه مسافرو نومونه دي چې دوی ورته په تمه دي. همدا شېبه د ځینو فلمونو صحنې رایادې شوې چې له هوایي ډګر همداسې په بهر ملکونو کې مسافر خپل وروستی همسفر پیدا کوي. لرې وو. نومونه سم نه ښکارېدل. څو ګامه ورمخکې شوم. د یو لوړ نري ځوان په لاس کې سپینه پاڼه وه. سرچپه یې لاس کې نیولې وه. لږ مې سر ورکوږ کړه. زما نوم پرې لیکلی و. په زړورتیا ورغلم. ومې ویل اوهو وروره یو ساعت شو راګرځم خو زه نه پوهېدم چې ما پسې داسې څوک لیکلي چې نوم نشي لوستی او سرچپه دی. ځوان ځیر شو. کتل یې راته. له جیبه یې موبایل راوایسته. یو ځل یې موبایل ته وکتل. بیا یې ما ته وکتل. ورو یې له ځان سره وویل هو همدا دی. ما ترخه مسکا وکړه. ومې ویل مطمئنه شوې؟ اوس لاړ شو؟ ځو لا اوږد سفر مخکې لرو. دومره الوتکې راورسولې. نور به دې د ځمکې سفر وي. نور نو چېرته؟ هوټل دلته نه دی. د امریکا په یو خیالي سیمه کې دی. هغه نو کوم ځای دی؟ اریزونا. دواړه غلي شو. خپل بیګ مې راسره واخیست. موټر ته پورته شو. الوتکه کې مې خوب کړی و خو الوتکې په یو جپه وخوړله. یوه جپه وخوړله. راویښ به شوم ځکه خو مې خوب سم نه پوره. موټر حرکت وکړه. پښتو سندره چاله وه. د امریکا په سړکونو د پښتو سندرو هم بیل خوند وي. سندرې ته غوږ وم. سترګې مې پټې شوې. ویده وم. ساعتونه تېر شوي وو. سترګې مې خلاصې کړې. د موټر جلب باندې ځوان راوکتل. مسک شو. ویې ویل راویښ شوې؟ ښه خوبونه دې ووښل؟ هو والله. دا دی له دې ځایه د اریزونا نه ختمېدونکې دښته او بېسارې ښکلا پیل کېږي. رښتیا هم اریزونا یې د خپل نوم په شان عجیبه ښکلا درلوده. د سرو خاورو دښته، د دښتې منځ کې تک تور سړک، ځای واړه او لوی عجیب غرونه او د سرې دښتې منځ کې د کاکتوس لوی او کوچني بوټي. شېبه وروسته ځوان وویل نور نو زموږ منزل را رسېږي. دا چې دا د اریزونا لومړی سرونه دي. هوټل دلته دی ځکه مسافر که وږي وي که نه وي خو دلته له شوقه حتما راځي. که دلته څه ونه خوري نو له ځان سره یې وړي. ښه ډېر ښه. اوهو هغه وینې؟ څه هغه کوچنی کور؟ هو هلته به ستا د اوسېدو ځای وي. خو بدبختانه څه؟ ها ټوکې کوم. ستا د خونې ملګرې لږ شیشکه ده. سترګې مې رډې راوتلې چې د خونې ملګرې مې نجلۍ ده. ورو مې وویل نو زما سر به یو ځای وي نجلۍ؟ خود نو دا خو امریکا ده. دلته دا خبرې عادي دي. غلی شو. لنډه شېبه وروسته ځوان وویل خو خفه کېږه مه. فرنګۍ نه ده افغانۍ ده. د سر په ښورولو مې د ښو اشاره وکړه. موټر لا روان و. لږ مخکې موټر ودرېدلو. له موټره ښکته شو. هوټل ته دننه شو. ځوان راپسې و. ورو یې غوږ کې راته وویل هغه بهرام کاکا دی د هوټل مالک. ښه اوس ورشم؟ خود ورشه. ګوره صاحبه دلته امریکا ده. که بې زړهتوب دې وکړه نو دلته ژوند نشي کولی. ځان مې قوي ونیوله. څو ګامه مخکې ولاړم. ومې ویل سلام علیکم بهرام کاکا. بهرام کاکا په اندام لوی او قوي سپین ږیری و. راته ځیر شو. ویې ویل حمزه زویه په خیر خو راورسېدې؟ مننه کاکا بیخي ښه سفر و. کښېنه زویه. ولې ولاړې؟ کښېنستم. لومړۍ ورځ وه. د مېلمه غوندې مې قدر وشو. د شپې تر ناوخته ناست و. همدې وخت کې مې کور ته زنګ وهلو. د فیسبوک سټوري ته مې هم خپل د پخیر رسېدو خبر پوسټ کړه. شپې 9 بجې کېدونکې وې چې کاکا بهرام غږ کړه شوکته زویه راشه حمزه ته د اوسېدو ځای ور وښایه. بېرته ځواب تر غوږ نه شو. ومې ویل بهرام کاکا وایه زویه د اوسېدو ځای خو ما لیدلی لږ مخکې دی.
لوټله که څوک نه وي زه خپله ولاړ شم. خو تا څه لیدلی؟ هغه ځوان چې هوایي ډګر ته ربس راغلی و ډېر ځایونه یې راته وښودل. الله دې خیر ورکړي. ښه نو زویه چې داسې ده ورشه. ماشاءالله د لومړۍ ورځې د ځان راته ګران کړه. مسک شو. ومې ویل خو دغه کور کلي راکړه چې ولاړ شم. ځه زویه په خیر لاړ شي. کور خلاص دی، هغه پکې ده. روان شو. څو دقیقې وروسته هماغه زما د اوسېدو کور ته ورسېدم. د کور مخې ته سړک و. یوه لویه څوکۍ هم ایښې وه. یو شېبه مې د کېناستو نیت وکړه. کېناستم. هوا نسبتا سړه وه. ډېر خوشحاله هم وم. سوچونه مې کول چې د یو غټ ټیلر د هارن غږ مې سوچونه خراب کړل. ځان سره مې ویل خو دلته خوب کول هم سخت دی. همدا خبره مې کوله چې د کور له کړکۍ غږ وشو. په انګریزي کې وویل ته څوک یې؟ هلته څه کوې؟ ځه له هغه ځای ورک شه. شاته مې وکتل پوه شوم چې هغه شیشک همدا ده. کور ته ورنږدې شوم. هغې بیا وویل ګوره ځه ورک شه ګنې پولیسو ته به زنګ ووهم. ومې ویل زه حمزه یم. بهرام کاکا ویل چې زه به همدلته اوسېږم. غلې شوه. ترخه موسکا یې وکړه. ویې ویل وبخښه صبر زه درځم. دروازه خلاصوم. لنډه شېبه وروسته یې دروازه راخلاصه کړه. د هغې د مخ هندارې ته سوچ وړی وم. دنګه ونې وه. ویښتان یې خلاص پرېښي وو. غټې او مړې سترګې عجیبه تاثیر راباندې وکړه. ګنې زه د هر نجلۍ کیسه کې نه کېږم. همداسې مې ورته وکتل چې ویې ویل ووایه صاحبه پښه دې دننه نه شم وړی. نور نو خپله تشریف راوړه. دروازه یې خلاصه پرېښوده. دننه ولاړه. زه هم ورو ورو دننه شوم. عجیبه غوندې کور و. پخلنځی، د خوب تخت، د کېناستو کوچونه ټول یو ځای کې وو. نو مې ویل دا نو څه رقم کار شو؟ دا کوم ماډل کور دی؟ ته په څه پوهېږې؟ دې ته سټوډیو اپارټمنټ وایي. هر څه چې وي خو دلته بله خونه هم نشته. نو زه او ته به چېرته ویده کړي؟ هر څه چې وي خو دلته بله خونه هم نشته. نو زه او ته به چېرته ویده کېږو؟ یعنې جلا خونه نشته؟ نه ولې نه، هغه تخت دی. دواړه به یو ځای پرې ویده کېږو. عجیبه حس مې وکړه. زړه مې باغ باغ شو. په احساساتو راغلم. ومې ویل نو اوس په رښتیا زه او ته به یو ځای ویده کېږو؟ هغې لومړی ترخه موسکا وکړه. لنډه شېبه وروسته یې په غوسه وویل نور څه خدمت وي؟ ولې زه ستا ښځه یم چې یو ځای به ویده کېږو؟ تا به د امریکا فلمونو کې لیدلي وي خو دلته هم ادب او عزت په نوم څه شته. چوپ شوم. رنګ مې واوښت. بیا یې وویل ته ما پېژنې؟ نه نو څه دې پېژنم. څوک یې؟ زه وزیره یم. وزیره ما سره ځان مه وښه. ورشه په کوچ پرېوځه. تخت زما دی. لومړی ځل و چې د یوې نجلۍ تر تاثیر لاندې راغلی وم. سر مې ښکته واچولو. روان شوم. ورو مې مخ ور واړولو. ومې ویل خو ته د څه شي وزیره؟ بد بد یې راوکتل. په لوړ غږ یې وویل تا ته یې څه؟ زه د خپل ژوند وزیر یم. زه ویده شه. ولاړم. پر کوچ پرېوتم. موبایل مې راواخیسته. کارت خو نه و. میوزیک پلیر مې خلاص کړه. موبایل مې یو ورځ مخکې له انګریزي سندرو ډک کړی و. ځکه چې دلته امریکا کې خو څوک پښتو سندرې نه اوري. د یوې انګریزي سندرغاړې یوه سندره مې پلی کړه. شېبه وروسته د خپل خوب له ځایه راغږ کړه. په یوه ورځ کې انګریز شوې. بنده کړه سندره دی. بنده کړه. زه ویده کېږم. او بیا زما مخکې د انګریزي سندرې چالانې نه کړې. خبرو ته یې غوږ وم. څه مې ونه ویل. ویده شوم. 2018 میلادي کال. ښه مې په یاد دی. لومړۍ کاري ورځ وه. د شپې تر ناوخته خوب نه راتلو. ځکه ناوخته ویده شوم. ځکه چې خوب مې ډېر کړی و. سهار هم وختي ویښ شوم. لومړی مې چې سترګې خلاصې کړې هغه مې ولیده. سپین ټیکری یې په سر و. پر جانماز ناسته وه. سترګې مې نیمې پټې ونیو چې ګمان وکړي زه ویده یم. سلام یې وګرځولو. سپین ټیکري کې ښکلې ښکارېده. د جانماز یو کونج یې ور ټول کړه. راپورته شوه. په ورو ورو زما خواته رانږدې شوه. یو دم یې په زوره چیغه کړه انګریزه ویښ شه لمونځ وکړه. ویښ وم خو ژر مې سترګې خلاصې کړې. نو ویې ویل آفرین دغسې. لمونځ مې وکړه. همداسې ناست وم. له لمانځه وروسته خوب بیا خوند نه راکولو. سهار وختي و. ځکه یو موټر په سړک تېرېدلو. نور څه نشته و. هغه یې په خپل ځای کې څملستلې وه. ما ور وکتل چې له کمپلې سر راوباستو. ویې ویل خیرت دی؟ ولې راګورې؟ نجلۍ د مخکې لیدلې نه ده؟ هېڅ مې ونه ویل. ځکه ما به تل ویل چې تر ما تیزه ژبه بل څوک نه لري. خو دې پر وړاندې به ګونګی شوم. هغه له خپله ځایه پاڅېده. له ځان سره یې ویل وخت خراب دی وزیرې. اوس نو دلته په بېغمه زړه خوب هم نشو کوی. ځه چې ځان تیار کړو او زه به پرون خلاصي هم رخصت وکړه.
خبر مې واورېدې. پوه شوم چې ما ته یې په رموز کې وویل چې ځان تیار کړه. هغه حمام ته ولاړه. تر هغې مخکې مې ځان تیار کړه. دواړه تیار شو. د هوټل په لورې پیاده روان وو. دا ځل اغلې وزیره چوپ وه. ومې ویل ستا نوم څه دی؟ وزیره یم که نه؟ پرېږده نو، زما پر تندي هم خر نه دی لیکلی. له لنډې شېبې وروسته یې وویل زما نوم فاطمه دی، خو د نوم کرکر لرم. لومړی کس چې تا ته خپل نوم وایم. ما ته ټول نږدې ملګري وزیره وایي. وبخښه، شخصي پوښتنې کوم، خو اوس یو ځای کار کوو، کیدای شي ډېر وخت سره یو ځای وو. خو د نوم ولې کرکه کړله؟ څو شېبې غلې وه او وویل پوهېږې په څه؟ دا چې زما مور او پلار واده وکړه. ها نو واده خو به یې خود کړی وي، ځکه خو ته نړۍ ته راغلې. په غوسه یې وویل اوس چې درته خپل د ژوند کیسه کوم نو چوپ اوسه. سر مې ښکته کړه. ومې ویل ښه تر اوسه وخت دی، هوټل ته پیرودونکي کم راځي، دلته به کښېنو. پر یو څوکۍ کښېنستو. شېبه وروسته هغې وویل کله چې زما مور او پلار واده وکړه، وروسته زما له زېږېدو هغوی پوه شول چې دوی د یو بل لپاره نه دي جوړ شوي. له یو بله د طلاق اخیستلو پرېکړه وکړه. طلاق یې واخیست. خو زه نه مور غوښتم نه هم پلار، ځکه زه د یو کال په عمر د سړک په سر پرېښودم او له هغې ورځې بهرام کاکا له سړک پورته کړم. تر اوسه یې د خپلې سکلور په څېر لوی کړی یم. کار کول مې عادت شوی. ګنې بهرام کاکا د خپل لاس پکولو لپاره زه له سړکه نه یم پورته کړی. هغه ډېر مهربان انسان دی. تر ډېره ورته غوږ وم. سترګې مې ډکې شوې، ځکه درک کوم چې ښځه یعنې نجلۍ ډېر یې معصوم ذات دی. هغې راوکتل. له دستګوله یې ټیشو یعنې کاغذي دستمال راوایسته او ویې ویل واخله. ولې مې احساساتي کوې؟ زما لپاره تر اوسه چا اوښکې نه دي توی کړې. مسک شو. ومې ویل ملګرې اول مې درته بد فکر کولو، ځکه ته پوهېږې چې زمانه خرابه ده. خو هو بس نور ملګري یو. خوشحاله شوم. یو دم مې وویل سمه ده، خو یو بله پوښتنه. اوهو ښه ووایه. نو ته د واده خلاف یې؟ نه د واده خلاف نه یم، خو واده باید په خپله خوښه وشي. نه غواړم بله فاطمه نړۍ ته راشي. خوشحاله وم، خو د دې کیسې په اورېدو خفه هم شوم. هوټل ته ولاړو. د کار لومړۍ ورځ راته ډېره سخته ښکارېدله، خو د وزیرې په مالتیا داسې تېره شوه چې هېڅ پوه نه شوم. د بېرته تګ وخت و. ټولو یې خپله ورځنۍ تنخوا واخیسته. د بهرام کاکا په لور ورغلم. همداسې ودرېدم. بهرام کاکا وویل څه غواړې؟ شرمېدم، ځکه غلی وم، خو په زړه مې تیږه کېښوده. ومې ویل تنخوا. بهرام کاکا ترخه مسکا وکړه. ویې ویل ځه ځغله، دا د ویزې او راتګ مصرف به څوک ورکوي؟ لومړی د خرڅ خلاص شي. ښه سمه ده. غلی روان شو چې بهرام کاکا غږ کړه و حمزه دلته راشه. بېرته څو ګامه شاته ولاړم. ومې ویل کاکا. $12 یې راکړل. ویې ویل واخله، دومره ظالم نه یم، دا د دې څو ورځې خرچه. مسک شوم. ومې ویل مننه کاکا. وزیر راغږ کړه حمزه ژر راځه، ګنې ځم درنه. ورمنډه مې کړه. ورغلم. کور ته راورسېدو. وزیره غلې وه. ومې ویل راوغږېږه، زه خو سیم کارت هم نه لرم چې فیسبوک وګورم. تر اوسه مې 2 ځایه وړیا وایفای پیدا کړې بس. وزیره په خندا شوه. ویې ویل سبا به درته سیم کارت واخلم، خو په قرض. مننه. ښه نو تا ویل راوغږېږه، صبر، زه درته کیسه وکړم. څومره ښه وکړه. داسې وه چې نه پرېږدې، داسې وه چې نه پرېږدی نه یې وایم. څه وشول؟ وایه نو. نه پرېږده بیا به وډار شي. ښه پرېږدی، زما د ویرې کیسې نه خوښېږي. نو خو صبر وایم. نه یو دم یې ویل ته چوپ شه، زه کیسه کوم. غلی شو. کیسه یې پیل کړه. له دې ځایه لږه خوا یو پخوانۍ قلعه ده، د سړک په سر ده. کله چې تیاره شي تل نه، خو کله لکه نن چې د چهارشنبې شپه ده، نن همداسې کېږي. هلته چې کوم موټر تېرېږي هلته موټر خپل په سر بند شي. کله چې موټروان له موټره ورښکته شي هغه پخوانۍ قلعه ته یې کش کړي او سبا ته یې له هغه ځایه مړی راوباسي. مسلمانان وایي چې پیریان دي، خو د دې ځای خلک بیا وایي چې یو کس ژوندی پاتې شوی لیدلی وو. وایي زامبي دي. په خندا مې ویل نور مې باور کوله، خو دا زامبي دي چې وویل پوه شوم چې هسې ډارول کوي. زړه دی مني یا نه، خو ما وویل لاړه او پر خپل ځای څملسته. زه ناست وم، یو مې ساړه کېدل بل وېرېدم، خو ځان مې غیرت کې نیولی و.
څو شېبې وروسته وزیر راغږ کړه. FW 50,000. څه؟ پاسپورټ مې چالان کړی، دا یې پاسورډ ده. نیم ساعت وخت لرئ، بیا اتومات بندېږي. ښه مننه، ډېره زیاته. زه ویده شوم. نښه شپه. وای فای ونښلېدو. د ملګرو ډېر پیغامونه راغلي وو. داسې ملګرو راته پیغامونه لېږلي وو چې په کلونو مې لیدلي لا نه وو. وېرېدم یو کړکۍ خلاصه وه. د خونې پردې خوځېدلو باندې هم وېرېدم. له انټرنېټه مې خوند وانخیسته چې فیسبوک پر نیوز فیډ مې یو خبر ولیده. USA ټوډے ورځپاڼې خپور کړی وو. لیکلي وو د موسم د خرابېدو وړاندوینه شوې، ځکه د اریزونا په لویه لاره د لویو او وړو موټرو تګ راتګ تر راتلونکو 40 ساعتونو پورې بند دی. هېوادوال دې تر راتلونکي خبر په تمه وي. له ځانه سره مسک شوم او ویده شوم. وخت ډېر ښه تېرېدو. لومړی چې راغلم رنګینه امریکا راته خړه پړه ښکارېده، خو نه پوهېدم چې وزیره به زما د ړنګې بنګې امپراتورۍ رنګینه شهزادګۍ جوړېږي، او زه هغه بې زړه امپراتور چې د مینې الهام را باندې راځي، خو په پاڼو د لیکلو توان نه لرم. د غرمې وروسته به پیرودونکي کم وو. زموږ د ډوډۍ خوړلو وخت و. ډوډۍ مو خوړله. وزیره پورته شوه. بهرام کاکا به وختي ډوډۍ خوړله، ځکه شکر ناروغي درلوده. هغه ناست و، چای څښلو. وزیره ورغله، ویل کاکا زه او حمزه به نن وختي لاړ شو. ولې؟ خیرت و؟ وزیره مسکی شوه. ویل هو کاکا خیرت دی. حمزه سیم کارت نه لري او ځینې نورې اړتیاوې دي بلد نه دی. زه ورسره ځم، سیم کارت به هم اخلو او نور څیزونه هم. بهرام کاکا ما ته راوکتل. ویل ژر زه دې ډوډۍ وخوره. دا نجلۍ لومړی ځل ده چا سره دومره مرسته کوي، ډېره بې پروا ده. ومې خندل. وزیر وویل دا هم کاکا. له ځایه مې پاڅېدم، لاسونه مې ومینځل او له هوټله د باندې وتلو. د سړک سره ولاړو. ومې ویل راځه نو اوس د موټر سیل ولې کوې؟ اوهو بازار مخکې دی. دلته مې د بهرام کاکا له هوټله صرف څو د چرګانو فارمونه دي. چرګان ته واخلم؟ ښه سمه ده. یو ټیکسي له لرې د سترګو کې ده. رانږدې شوه، ودرېدله. وزیر ته یې پورته وکتل. په انګریزي وویل تا هماغه شیشه کوې ولاکه. موټر بیرته ولاړ. وزیر یې ورپسې غږ کړه شیشه که به د عادي وي. ومې خندل. وزیر یې وویل ته اوس څه ته خاندې؟ یو بل چا هم ویلي و چې ته ډېره شیشه کوې، خو څه؟ خو نه پوهېدم چې تا ته ټول ښار شیشه کوئ. زه موسم خراب دی، موټر نه پیدا کېږي. اوس ته پیاده بیا یم. همداسې ورو ورو روان و. وزیر ته مې ور وکتل. ومې خندل. وزیر یې په خپل دستکول په څټو وښلم. بازار ته ورسېدو. سیم کارت مو واخیستلو. وزیر یې وویل ته دلته اوسه، زه اوس اخلم، ژر راځم. شېبه وروسته وزیره له پلورنځي راووته. د ګیرې جوړولو ماشین یې لاس کې و. ما ته یې راکړه. ومې ویل دا څه کړم؟ واخله، له ځانه دې څه جوړ کړي. په دې خپله ګیره اصلاح کړه. زه هم احساساتي شوم. نږدې مې د مننې لپاره غېږ ورکړې وه، خو شرم و. مننه مې ترې وکړه. کور ته راورسېدو. په خبرو کې څنګه تېره شوه هېڅ پوه نه شوم. امریکا کې تر ناوخته د ویښ پاتې کېدو فرهنګ نشته و. نو وزیره یې د خوب ځای ته ولاړه. ما خپل موبایل د میز له سره راپورته کړه. پر واټساپ مې پلار ته زنګ وکړه. پلار سره مې خبرې وکړې. موبایل یې زما مورکۍ ته ورکړه. مور وویل څنګه یې زویه؟ شکر، بیخي ښه یم. ښه شکر. سم خوراک خو کوې؟ نه چېرته، هلته به اوس ها برګر شیان خورئ. وطني خواړه به له کومه شي؟ نه مورې، دا زموږ هوټل چې پکې کار کوم په همدې افغاني خوړو مشهور دی. ښه زویه بس کار کوه، اوس په خپلو پښو ودرېدې. نو زه به هم یو ښایسته نجلۍ درته وګورم. ژر مې وویل نه مورې، نجلۍ پسې ونه ګرځې. ولې زویه؟ ولې زویه؟ ولې نه بس هسې. مورکۍ مې ډېر ټینګار وکړه، خو هم رازه مې وه. ومې ویل بس مورې نور څه نه وایم، خوینګور مې درته پیدا کړې. نیټ ضعیفه شو. خبرې ځای پر ځای پاتې شوې. وزیره نیغه په ځای کې کېناسته. زما خواته راغله. رډ یې راته وکتل. ومې ویل ته خو بیده وې؟ نه یاره، خو ته دا څو ورځې کېږي بیا په چا مین شوې؟ تا زما خبرو ته غوږ نیولی و. موبایل کې سمې چیغې وهي، نو که غوږ ونیسم یا نه ټولې اوري. چوپ شو. ومې ویل خو وایه په چا مین شوی؟ غلی و. په زړه کې مې وویل اوس څنګه درته وایم چې په تا مین یم؟ په یو نظر کې دې زما زړه وړی. که ووایم
نو چیرته یې منې چې څنګه په دومره کم وخت کې؟ یو دم مې وویل مینه در سره لرم. راته ځیر شوه. ویې ویل هلکه دا فلمونه کم ګوره. ولې؟ نو فلم خو نه دی چې ډر ته ووایې مینه در سره لرم. مینه خو داسې نه کېږي. غلی شوم. ومې ویل په خدای چې لیدلې مې داسې کار چې له کلونو دې پېژنم. ما به تل ویل چې څنګه یو څوک ټول عمر له یوې ښځې سره تېروي. خو ستا په لیدلو وروسته خدای ته دعا کوم چې که ته زما شوې زما د ژوند یو څو کلونه دې زیات شي، ځکه ستا سره مې وخت داسې تېرېږي چې هېڅ نه پوهېږم. وزیره غلې وه. د خپل خوب ځای ته ولاړه. راغږې کړه خیر دا ستونزه به سبا حل شي. مسک شو. ما ویل ګواکې سبا به هر څه سم شي. چې بیا وویل سبا به بهرام کاکا ته ووایم چې دلته به یا زه اوسم یا حمزه. ما غلط درک کړې. بښنه غواړم. ته هم د نورو هلکانو په څېر خپل اصلي رنګ دې وښودلو. رنګ مې زیړ واوښته. د تخت خواته یې ورغلم. پر ځمکه کېناستم. زارۍ مې کولې چې خدای ته وګوره که زه یې له کاره وایستلم نو زه به څه کوم؟ لا خو د راتګ قرض راباندې پاتې دی. د بېرته تګ پیسې به له کومه کړم؟ اوس چې زړه در باندې مین شو نو زما څه ګناه ده؟ او ما خو نه دي ویل چې ته هم باید حتما سره مینه وکړه. خو د زړه خبره مې وه درته ومې کړه. وزیر یې سر کمپله کې پټ کړه. ویې ویل چې تر سهاره هم عذر وکړې نه دې بښم. ما همداسې ورته عذر کوله. خوب راباندې راغی. د تخت په څنډه مې سر ایښی و. ویده شوی و. سهار مې سترګې خلاصې کړې. لږ څه ناوخته شوی و. وزیره یې په ځای کې نه وه تللې وه. په شا مې یو کمپله پرته وه. ژر ژر ولاړم. ځان مې تیار کړه. هوټل ته په منډه ورغلم. ما فکر کولو اوس به کډه راپشا کړې. خو چې ورسېدم بهرام کاکا وویل زویه ولې دې ناوخته کړه؟ ژر ورشه نن پیرودونکي ډېر دي. پوه شوم چې کاکا ته یې څه نه دي ویلي. د کار یونیفورم مې واخیسته. پخلنځي ته دننه شوم. وزیره درېدلې وه. زه یې ولیدم ژر ووتله. ځان راته ډېر بد ښکاره شو. ټوله ورځ همداسې تېره شوه. د غرمې ډوډۍ وخت و. ټولو پخلنځي کې ډوډۍ خوړله. زه ورغلم. وزیر یې ولیدم. ډوډۍ یې پرېښوده. همداسې ولاړه. ټولو راته برک برک کتل. ما هم ډوډۍ ونه خوړله. کاري وخت په خلاصېدو و. لاړم تر څو کالي بدل کړم. کله چې راووتم وزیره کور ته تللې وه. بهرام کاکا ته مې وویل کاکا زه نه غواړم یو نجلۍ سره یو ځای واوسم. کاکا راته رډ رډ وکتل. ویې ویل ولې؟ بس خوند نه راکوي. هغه به زما د خاطره په عذاب وي. یو هلک سره یو ځای اوسېدل نجلۍ ته سخت دی. کاکا غلی شو. لنډه شېبه وروسته یې وویل چې داسې ده ورشه خپل کالي دې راوړه همدلته ویده کېږه. هوټل هسې هم د شپې بند وي. زما به هم زړه ډاډه وي چې هوټل کې یو څوک شته. د هوټل یو بل کارګر ته مې ورغږ کړه. ومې ویل خیر دې ورشه زما کالي بیک او چاچر راوړه. زه نور دلته اوسېږم. هغه ولاړ. زما بیک او چاچر یې راوړه. شپې ورځې تېرې شوې. زه د وزیر غم اخیستی وم او وزیر به ګمان کولو چې دا بد هلک دی. دې خبرو مې زړه اوبه اوبه کړی و. 15 ورځې تېرې شوې. که پخوا هغې رانه مخ اړوله اوس ما داسې کول نه مې غوښتل زما په کتلو ورته ستونزه جوړه شي. 14مه ورځ وه. پخلنځي کې مې لوښي مینځل. وزیره راغله. بې له څه ویلې د لوښو مینځلو کې راسره مرسته پیل کړه. یو قاب باندې د صابون په ځګ په انګریزي راته ساري ولیکل. زړه کې مې د خوشحالۍ زلزله شوه. د خوشحالۍ له امله مې بدن بد شان دربېدو. خو ضد مې وکړه. قاب مې راواخیسته ومې مینځلو. ځان مې داسې ونیولو چې ګواکې هېڅ یې په کیسه کې نه یم. پوه شوم چې خفه شوه. سر یې ښکته واچولو. لاړه. دا مغې ورځې یوه ورځ وروسته سهار وخته هوټل ته راغله. خپل یونیفورم یې واخیسته. زه ناست وم چې مې څښلو. نور هېڅوک لا نه و راغلي. وزیرې له ځان سره په زوره وویل مینه خو داسې نه کېږي. نجونې ناز کوي او بل په یو دم داسې خبره چې هر شرط څوک وکړي نو نه یې مني. خو خلک چېرته پوهېږي. ما هم وویل څوک چې چا سره مینه نه لري نو نه لري. خو مینې ته درناوی ښه شی وي. چې هر چا ته دروش تندی ونیسي زړه یې خفه کېږي. هغې بیا وویل څوک چې میین وي بیا معشوقه یوازې نه پرېږدي. بې غیرته غوندې درې تښتي نه. نظر نه غلا کوي ترې. خو خلک هسې وایي چې مینه لرم. ومې ویل پرېږده یې. چې یو دم راغله په ځمکه کېناسته.
له لاسه یې ونیولم. غټې سترګې اوښکو څخه ډکې وې. ویې ویل تا خو به ما ته وخت راکړی و. لومړی کس و چې د خپل فکر مې درته وویلو. ته هم پرېښودم. اوس به زه په هېڅ چا باور نه کوم. ومې ویل ما هېڅوک نه دي پرېښي. د خلقو له چلنده همداسې ښکاري چې باید یوازې پرېښودل شي. غلې ناسته وه. په ژړغوني غږ یې وویل تا زه بیا یتیمه کړم. ژر مې راپورته کړه. له لاسو مې ونیوله. په ژړا کې مې وویل لیونۍ یې، زه تا ته د پلار مور د هر چا مینه در کوم. پام چې بیا داسې خبره ونه کړې. کلکه غېږ یې راکړه. ژړل یې. ما هم پرېښودله چې زړه یې تش شي. خپل نرتوب رانه هېر و. یو ځای مې ورسره ژړل چې یو دم مې له غېږې لرې شوه. ومې ویل اوس بیا څه وشول؟ په سترګو یې راته اشاره کوله. ومې ویل ولې ګونګۍ شوې؟ چې بهرام کاکا غږ وکړه. ښه نو دا خبره وه چې مجنون او لیلا دومره ورځې ګونګي وو. دواړو سر ښکته اچولی و. بهرام کاکا وویل راشئ کښېنئ. کښېناستو. بهرام کاکا وویل ما خو ستاسو ټولې خبرې واورېدې. تاسو واده ولې نه کوئ؟ ژر مې وویل نه کاکا واده خو به کوو، خو زه باید کورنۍ ته خبر ورکړم. لږ وخت به صبر وکړو تر څو نور هم یو بل وپېژنو. نه غواړم چې بیا زموږ د ستونزو په سر بله فاطمه نړۍ ته راشي. وزیره مسکی شوه. ویې ویل زه یې منم، خو شکر ما هوښیار انسان سره مینه کړې. کاکا ترخه مسکا وکړه. ویې ویل شرمېږې نه؟ زما مخکې مو د مینې خبرې شروع کړې. پخلنځي ته ولاړو. دواړو عجیب احساس کولو. غلي وو. ما وویل پام چې څو ژوندی یم بیا ځان ته یتیمه ونه وایې. پوهېږم د پلار مینه دې نه دی لیدلې، خو که پلار او مور دې ژوندي هم وای وروسته تر واده چې څوک تر مرګه در سره وي هغه خاوند دی او خاوند به زه وم. وزیر یې وخندل. ماښام کېدونکی و. کاري ورځ په ختمېدو وه. وزیر ته مې وویل نن وختي مه ځه، وروسته دې زه تر کوره رسوم. ولې؟ او ته بیرته کور ته راسره نه ځې؟ نه لیونۍ، اوس نو چې تر څو واده ونه کړو یو ځای نشي اوسېدلی. او بل اوس مه ځه، کار در سره لرم. خو څه کار؟ پوه به شي. تیاره خوره شوه. پیرودونکي کم شول. موبایل مې راواخیست. پر وټساپ مې کور ته ویډیو کال وکړه. وزیره مې څنګ ته ناسته وه. مور سره مې خبرې کولې. ومې ویل ادې یو څوک درښایم. وزیر په غوږ کې راته وویل نه کېږي، زه شرمېږم. مور وویل څوک راته ښایي؟ وښایه که نه. کمره مې د وزیر طرف ته کړه. مجبوره شوه. وزیر وویل سلام علیکم خاله. مور سره یې خبرې کولې. مور ورته وویل دا څه خاله راته وایه. مور راته ووایه. د وزیر سترګې ډکې شوې. موبایل مې ترې واخیست. ویډیو مې بنده کړه. د باندې وتلم. مور ته مې وویل هغه له ماشومتوبه د مور او پلار مینه نه درلودلې، ځکه احساساتي شوه. موبایل مې بند کړه. وزیر ته ورغلم. غلې ناسته وه. نور څه مې ونه ویل. بس تر لاسه مې ونیوله. کور ته مې ورسوله. زه بیرته ترې راغلم. امریکا کې د مسافرتیا په غم پوه نه شوم، ځکه چې وزیر راسره وه. وخت ښه تېرېدو. د شپې تر ناوخته مو یو بل سره پر وټساپ مسیج کولو. یو شپه مو تر ناوخته چټ وکړه. یو بل ته مو شپه په خیر هم وویل. نیټ مې بندولو چې د وزیري پیغام راغی. لیکلي وو ته خپل د فیسبوک پاسورډ راته ولیکه. بېلې کومې پوښتنې مې د فیسبوک پاسورډ ورته ولیکو او ویده شوم. د هماغې شپې سهار و. زه به تل وختي ویښېدم. وروسته له لمانځه نه ویده کېدم. ملا د سهار رڼا په ځمکه نه وه خوره چې د هوټل دروازه ټک ټک شوه. ورغلم. خلاصه مې کړه. ومې لیدل چې وزیره ده. ومې ویل څه شوي؟ خیرت دی؟ ولې دومره وختي راغلی؟ څه یې ونه ویل. په تیزۍ راده نه شوه کېناسته. دروازه مې بیرته بنده کړه. څو ګامه وړاندې ورغلم. ومې ویل اوس دا خو وایه چې خیرت دی؟ دوباره یې ویل هېڅ خیرت نه دی. خو ولې؟ ما تا ته څومره د ښه انسان فکر کوله، خو ستا فیسبوک خو. ولې؟ زما فیسبوک خو څه نشم ویلی. زما په خوله نه راځي. واخله خپله دا سکرین شاټونه وګوره. موبایل مې ترې واخیسته. ومې کتل. ډېر پخواني مسیجونه وو. او زما فیسبوک اکاونټ پخوا زما د ملګري وو. دا مسیجونه ما نه وو کړي. خو د وزیر غوسې ته چې مې کتل پوهېدم چې دا خبره نه مني. ورته ومې ویل راشه وګوره. څه وګورم؟ دا د فیسبوک اکاونټ مې ډیلیټ کړ. ته خوشحاله. څو شېبې غلې وه. بیا یې وویل اوس یې ډیلیټ کوې؟ اوس بیا څه کړم؟ هېڅ مې ونه ویل، ځکه غوسه وه. درک کوله مې. که پر ځای زه هم وای همداسې له تر دې به ډېر غوسه کېدم. اخیر دا ورځ خو په غوسه تېره شوه. خو تر 11 ورځو یې راسره په سمه خبرې ونه کړې. پر وټساپ یې بلاک کړی وم. زړه مې ډېر خفه و. تر نیمو شپو به خوب نه راتلو. فیسبوک مې هم ډیلیټ کړی و. یوټیوب کې هم یوازې غمګینې سندرې مخې ته راتلې. سهار به چې راکېدو
ما ته به لږ لږ خوب راتلو چې راویښ به شوم. سرې سترګې به ګرځېدم. یو سهار د چای څښلو وخت کې بهرام کاکا وویل: حمزه زویه، څو ورځې شوې، درته مې پام دی، سترګې دې سرې وي، که څه ستونزه وي او بې خوبه وې ما ته ووایه. ومې ویل: نه کاکا، دا سترګې مې د موبایل سکرین ته په کتو کله کله داسې کېږي. همدې وخت کې هغې وویل: په داسې هلکانو شک نشته، نشې به کوي. ټولو وخندل، خو بهرام کاکا چې زموږ له منځه خبر و، رډ رډ یې راوکتل. زه سمدلاسه له خپله ځایه پاڅېدم. دا ځل زه په رښتیا ترې خفه شوم. ځان سره مې همدا وویل چې که اوس داسې کوي وروسته له واده خو دې خام خوري. ډېرې ورځې داسې تېرې شوې، له یو بل سره مو خبرې نه کولې. د شپې 1 بجه وه. یوټیوب کې مې ویډیوګانې کتلې چې د وټساپ د مسج شلنګ شو. وزیره وه، ما د مسج پریویو بنده کړې وه، یعنې تر څو وټساپ خلاص نه شي نه ښکاري چې مسج کې څه لیکلي. خو زړه مې دا څو خبرې کولې. که یې وګوري بیا به شک وکړي چې تر 1 بجې ویښ دی. که دې ونه لیدو بیا هم خفه کېږي. د زړه دومره خبره مې ومنله. مسج مې وکتلو، یو ساده ایموجي وه. ما هم بیرته ایموجي ور واستاوه. لنډه شېبه وروسته بیرته مسج راغی: پوهېږې څه و؟ ښه نو، تر اوسه ویښ یې؟ چا سره مصروف یې؟ کومې مې سره؟ مغزو مې کار ونه کړ چې څنګه یو څوک دومره بدګمانه کېدلی شي. ما هم دیواره بلاک کړه. دا ځل مې هېڅ غوسه نه شوه کنټرولولی. سهار شو، 10 بجې وې. ټولو چای څښلی و. پخلنځي کې یوازې زه او وزیره وو. زه چې ډېر غوسه وم، په دروغو مې موبایل راواخیسته. داسې تمثیل مې وکړ چې ګواکې له کوره راته زنګ راغلی. ومې ویل: هو مورې، بیخي مې خوښه شوه او ښه نجلۍ ده. بس نور چې ستاسې خوښه وي زما هم خوښه ده. مور او پلار سره یې خبرې وکړې. وزیر یې لوښي وینځل. یو پیاله یې لاس کې وه. یو درزی شو. د ځمکې ته یې وویشته او له پخلنځي ووتله. ما د هغې له داسې ځورولو ډېر خوند واخیسته چې همدې وخت کې بهرام کاکا راغږ کړه: حمزه زویه، راشه، دا لیست واخله، دا ځینې اړین شیان دي، له بازاره یې راوړه. بازار ته ولاړم. د افغاني خوړو مواد او اړین شیان ډېر په سختۍ په بازار کې پیدا کېدل، ځکه ډېر وخت ووتلو. مازدیګر کېدونکی و چې بېرته هوټل ته راورسېدم. دننه ولاړم. یو کس ناست و. په زوره زوره یې خبرې کولې. ویلې: پاتې مې، وروسته له واده به دلته کار نه کوي. دا نو څنګه ځای دی؟ له خبرو یې پوه شوم چې لوی کم عقل دی. له ګارسونه مې وپوښتل: دا څوک دی؟ نه یې خبر ولې؟ دا د وزیر د پوهنتون ټولګیوال و. وزیر ته یې څو ځلې د واده وړاندیز کړی و، خو نه یې منلو. اوس یې منلی. نن راغلی او سبا پاریس ته ځي، واده هلته کوي. له بدنه مې ساه ووتله. ګونګی شوم. هېڅ ویلو ته نه و. زړه مې درزېدو. د یو اسکلیټ په شان ولاړم. لنډه شېبه وروسته بهرام کاکا راغی. هغه کس بېرته روانېدو. وزیر یې تر لاس نیولې وه. زړه کې مې اور بل و، خو هېڅ مې نه شو کولی. همدې وخت کې هغه کمعقل وویل: ګورئ، ما د دومره پیسې همدې وخت لپاره ګټلې. ټولو ته مې د ټکټ بندوبست کړی. سبا به له فاطمې سره تاسو ټول هم پاریس ته راشئ. ولاړو. په ما دا شپه هم سبا شوه. ژوند کې لا ډېر څه پاتې و چې نه مې ولیدلې. سهار وختي بهرام کاکا راغی. ویې ویل: زویه، ځان ته لا نه دی تیار کړی؟ ولې کاکا، په څه مناسبت؟ له موږ سره پاریس ته نه ځې؟ نه هوټل چاته پرېږدو. زه نه ځم. زه خو نه تللم. د معشوقې واده ته تګ ننګ راته ښکارېدو. خو بهرام کاکا وویل چې ته نه ځې، زه هم نه ځم. نو ځکه مې ومنله، ځکه د وزیر پلار نه و. خو همدا بهرام کاکا یې لکه پلار داسې و. ومې نه غوښتل بې پلاره یې واده وشي. د پاریس ښار ته ورسېدو. له هوایي ډګره ټول یې هوټل ته د اوسېدو لپاره لاړو. شپه مو هوټل کې سبا کړه. عمر زموږ همکار دروازه راټټه کړه. ورغلم، دروازه مې خلاصه کړه. عمر وویل: راځه چکر ته ځو، د پاریس ښار به وګورو. ومې ویل: نه یاره، تاسو ولاړ شئ، زما سر لږ درد کوي. ته راځه، داسې چې خونه کې ځان قید کړې نه ښه کېږي. لږ تازه هوا به واخلې. ډېرې ټینګار وکړه. مجبور کړم چې ورسره لاړ شم. وزیره هم را سره وه. ډېر سیلانیان راغلي وو. د پاریس لیف فرج، یعنې د مینې پل پر سر ولاړو. یو هلک دا پل نورو سیلانیانو ته معرفي کولو. ویلې: دا پل 2 کالو د مخه له سلګونو زرو قلفونو ډک و. دلته به مینان راتله او د پل په یو څنډه به یې قلف بند کړه او کلي به یې سیند ته خطا کوله. له کلونو راهیسې دلته دا دود ترسره کېدو. د نړۍ له ګوټ ګوټه
د دې پل لیدو ته خلک راتلل ځکه د لیف فرش په نوم مشهور دی. خو تیر کال د فرانسې حکومت یاد پل ټول قلفونه لرې کړل ځکه د قلفونو ډیر وزن د پل د غورځېدو سبب کېدلو. د دې کس څخه خبرو خلاصېدو وروسته وزیر په انګریزي وویل شاید نړۍ هم پوه شوي چې ماین هسې یو خشي بوج دی او که په شا دې کړه غورځېږي. ټولو وخندل. زه له پله څو متره هاخوا ولاړم په څټ روان وم. وزیر ته مې کتل. زړه مې درد کولو چې دا زړه هم پسې یو دانه مین شو. هغه زموږ د مینې خبرې او ښې ورځې رایادېدې چې بهرام کاکا او عمر چیغه کړه پام کوه چې موټر دی. نور پوه شوی نه وم. یو وخت مې سترګې خلاصې شوې. صرف د یوې خونې چت راته ښکارېده. د سترګو نظر مې ضعیفه شوی و. لنډه شېبه وروسته یوې نجلۍ په انګریزي ژبه وویل ډاکټر صاحب راشه چې په هوښ راغی. ډاکټر راغی. ځینې معاینات یې وکړل. ویې ویل اوږد خوب دې وکړه. ژر مې وویل وزیره چېرته؟ ډاکټر وویل نه پوهېږم چې څوک یادوي خو ښاغلي بهرام ته مو خبر ورکړی اوس پرې راورسېږي. څو شېبې وروسته بهرام کاکا راغی. ډېر خوشحاله ښکارېده. ومې ویل وزیره چېرته؟ واده یې تېر شو؟ کاکا غلی و. هېڅ یې نه ویل. بیا مې وپوښتل کاکا ولې څه نه وایې؟ لنډه شېبه وروسته کاکا وویل 14 میاشتې شوې چې کوما کې وزیر چې واده کړی بیا ترې خبر نه لرم. سر مې راباندې وګرځېد. له لاسه مې کانون لرې کړه او له ځایه مې پاڅېدم. ډاکټرانو کلک نیولی وم چې تر اوسه نه یې ښه شوی خو زما مخه چا ونه شو نیولی. ولاړم. له روغتونه ووتم. کاکا راپسې راغی. ومې ویل ګوره کاکا تا پر ما ډېر احسان وکړې. نن مې هم مخه ونه نیسې. کاکا په ژړغوني غږ وویل نه زویه مخه دې نه نیسم. له جیبه یې یو کاغذ راوایسته. ما ته یې راکړه. ویې ویل اخر ځل مې چې له وزیر سره خبرې کړې وې دا پته یې راکړې. واخله کله دې پیدا کړې. مننه کاکا. روان شوم چې کاکا بیا راپسې غږ وکړه. ودرېدم. کاکا خپل ماسټر کارت راکړه. ویې ویل واخله په تش جیب روان یې له همدې مصرفه وه کوټ خو یې درته زده دی. کاکا ته مې غېږه ورکړه او مننه مې ترې وکړه. وروسته له څو ساعتونو له امریکا پاریس ته ورسېدم. تم نه شوم. هماغې پاتې ته ورغلم. کور باندې قلف پروت و. یو شېبه ودرېدم چې یو کس راغږ کړه څوک دې په کار دی؟ دلته یو نجلۍ اوسېده. یو کال مخکې واده کړی و. دا ځای خو ډېر وخت شو تش دی. ناهیلی ترې روان شو. پاریس کې مې هېڅ ځای پرې نه ښوده. هر ځای مې وکتله خو وزیره نه وه. پیدا مې نه کړه خو ژوند کول مې هم نه شو پرېښودی. مجبور وم بېرته امریکا ته لاړ شم. د بهرام کاکا احسان مې باید ادا کړی وی. هوایي ډګر ته ورسېدم. د وزیر یادونو کې ډوب وم. د پاسپورټ او ټکټ د چک کولو لپاره قطار کې ولاړ وم. پام مې نه و چې نوبت زما دی. یو غږ مې واورېده ښاغلیه وخت مه ضایع کوئ خپل پاسپورټ او ټکټ راکړئ. مخ مې ور واړاوه. په ځان پوه نه شوم. د هوایي ډګر هغه کارکوونکې وزیره وه. ځای پر ځای ولوېدم. بېهوشه شوم. نه پوهېږم ولې خو شاید ضعیفه شوی وم. څو شېبې وروسته مې سترګې خلاصې شوې. پر یو څوکۍ پروت وم. ځان مې سیده کړه. کېناستم. لنډه شېبه وروسته وزیره راغله. یو بوتل اوبه یې لاس کې وې. څنګ ته کېناسته. اوبه یې راکړې. مننه مې ترې وکړه. خو غلې وه. هېڅ یې نه ویل. هغه زما وزیره ما ته نه ښکارېده. بس په زړه مې زور راوسته او ومې ویل څنګه یې؟ خاوند دې څنګه دی؟ غلې وه. څه یې ونه ویل. بیا مې وپوښتل ولې څه نه وایې؟ په ژړغوني غږ یې وویل زه یې پرېښودم. هېڅ مې ونه پوښتل چې ولې یا د څه لپاره. له لاسه مې ونیوله. ویې ویل څه کوې؟ څه وشول؟ پاسپورټ دې در سره شته؟ هو. خو ولې؟ راځه نور ځو. نور به دې ورځې خلاصې شوې. اوس یو ځای یو. واده مو وکړه. لومړیو کې وزیر ځان ګرم ګڼلو خو اوس هماغسې شیشکه ده. یو لورکۍ لرو. نوم یې مینه دی. ډېره خوږه ده. د بهرام کاکا ټول قرضونه خلاص شول خو احسان به یې کله ادا نشم کړلی. اوس خپل کور لرو. یو کوچنی رستورانت مو جوړ کړی دی. د وا ټیسټ WAH په نوم معنا ده چې وزیر اینډ حمزه. خوشحاله یو. همداسې هر څه ده. باقي به الله خیر کوي.